السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او خوشحاله به یاست. ملګرو تاسو به پر فیسبوک باندې پوسټ لیدلی وي چې کلي شنه خوړه کې نن زه څلور ورځې مخکې یوه نجلۍ زه الله پاک الګ جوړ کړی دی. نو ستاسو به دا خیال چې دا دروغ دی که څنګه کیسه ده. زه تاسو سره به حقیقت خبرې شیر کړم. بالکل دا خبره چې دا سچ ده او رښتیا ده. د بلوچستان ضلع پښین تحصیل کارایزاد کلي شنه خوړه کې د عبدالکریم لالا په نامه باندې یو سړی نومېدی چې 40 کاله نه مخکې ژوندی ورک شولو. د ده د ورکېدو بعد 15 میاشتې وسولې چې الله پاک د کریم لالا ته یو زوی ورکړي. د هغه نوم کلیم لا کښېږدول شو. کلیم لا چې کله واده وکړي دا ټیم کې دی د 15 تر 20 کالو پورې عمر و. د دغه تقریبا یا به 14 کاله عمر و یا به 18 کاله عمر و، خو په دې عمر کې د واده وکړي. نو د واده بعد الله پاک ولوڼې و کریم لالا ته ورکړې. ولوڼو کې د ده یوه لور وه چې هغه د 11 کالو وه. نوم یې بیبي آسیه وه چې مدرسه یې ویله. بیبي آسیه یوه ورځ خوب ولیدی د نن زه 15 یا 6 ورځې مخکې په خوب کې یو څوک راغلی و د دې د خولې مطابق چې هغه ورته ویلی و په خوب کې چې ته به د ننه بعد د نر کپړې په غاړه کوې، مطلب د الګ کپړې به په غاړه کوې. د دې خوب بعد دا خپل سر چې راپورته شوله کور والا ته، مور ته، انا ته یې دا خبره وکړه او پلار ته یې دا خبره وکړه. هغه ټول ورته حیران شو دې خبرې ته. او د دې بعد الله پاک هغه ته د نر مشابهت ورکړي. الله پاک نر یې ځین جوړ کړی و. نو تاسې دا تصویر کې لیدلی چې دا سپینه خولۍ چې پر سر ده دا هلک دی. نو دا بالکل حقیقت ده او رښتیا خبره ده. خانوزۍ علاقه کې اوس مبارکي شروع ده په کلي شنه خوړه کې. الله پاک یو داسې معجزه ده چې ټول انسانان ورته په تعجب کې دي. 11 کلو بعد نجلۍ الګ جوړ شولو. بالکل دا سچ پچ رښتیا خبره ده. الله پاک یو داسې معجزه ده چې ټول انسانان ورته په حیرانتیا دي. په دې کې هیڅ شک نشته. د الله باندې زموږ په الله تعالی باندې زموږ مکمل ایمان دی چې بالکل الله پاک هر څه کولی شي. د الګ زه نجلۍ جوړولی شي او د نجلۍ زه الګ جوړولی شي. الله تعالی دې دغه الګ نیک او صالح جوړ کړي د کریم لالا دپاره او الله پاک دې د ده خوله په خوښه کړي. یقینا ډېر د خوشحالۍ موقع هم ده. بس دا حقیقت مې که تاسو سره راورسوئ. تاسو به په فیسبوک باندې اورېدلی ولو چې داسې یا درواغ دي یا نه دي، لیکن دا رښتیا دی.